سلامونه، وخت مو په خیر. د المان میشتو هیوادوالو د پام وړ خبر. په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په منشن او شاوخوا سیمو کې تر ټولو سخته واوره وورېده چې په سبب د اورګاډي لیکي او هوایي ډګرونه تړل شوي. په ځانګړي ډول د منشن مرکزي اورګاډي اډې سره د سالزبورګ، شټوټګارت، زوریخ، انسبورګ او نورنبرګ د اورګاډو لیکي تړل شوي. د ډویچه بان د معلوماتو له مخې به دا ټرافیکي ستونزې تر دوشنبې ورځې دوام وکړي او د هوا حالاتو په کتو به د اوږد واټن د اورګاډي لیکي پرانیستل شي. په زیاترو ساحو کې تر نیم متر واوره ورېدلې چې په لومړیو ساعتونو کې د الوتکو 220 پروازونه هم ځنډولي. بلخوا د بونډسلیګا فوټبال سیالیو کې د بایرن مونیخ او یونین برلین لوبې هم په همدې سبب ونه شوه او زیاترو ساحو کې د کرسمس بازارونه کمرنګه او یا تړل شوي وو. د ډیبیا ادارې ویلي هغو کسانو چې د تګ ټکټونه اخیستي وو او پرې سفر یې ونه شو کړی کولی شي چې د فعالیت د بیا پیلېدو سره له خپلو همغو ټکټونو ګټه واخلي.